الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة وسلام وروسته اسلام د ژوند بشپړ نظام د اسلام اعتقادي نظام د اسلام شانداره او پرتمینه ماری په ځینو بنسټونو ولاړه ده چې د اسلامي عقیدې ارکان بولي او هغه په الله تعالی ایمان، په ملائکو ایمان، په آسماني کتابونو ایمان، په پیغمبرانو ایمان، په تقدیر ایمان او د آخرت په ورځ له ایمان څخه عبارت ده. څوک چې خپل خالق، مالک، څښتن او همدارنګه د خپل رب نظام او د خپل وجود حکمت او د ورستنېدو ځای د آخرت نړۍ ونه پېژني، هغه به په تیارو کې اوسي. حقیقت دا ده چې په اوسنیو شیانو ته اړتیا د ټولو اړتیاو څخه لوړه ده چې انسان د جهل، شک او اریانتیا څخه د رڼا په لوري رهبري کوي. قرآن د عقیدې جوړولو ته سخت اهتمام کړی. د رسول الله د نبوت 14 کلنه مکي دوره د عقیدې په جوړولو چولېده. د اسلامي شریعت مسائلو ته اهتمام او عقیدوي مسائل له پامه غورځول داسې مثال لري لکه یو څوک چې په هوا کې تخم کري او بیا د حاصل په تمه ناست وي او یا د بې بنسټه ودانۍ په جوړولو اخته وي. د ټولو بدبختیو، فسادونو، بېلاریو اساسي سرچینه چې په موږ مصیبتونه او غمونه راولي اعتقادي کمزوري او ګډوډي ګڼل کېږي. اوس مهال مسلمان ولسونه چې کفري ځواکونو د اولادونو د عقایدو په بمبارد لاس پورې کړی اعتقادي سمون ته سخته اړتیا لري. ډېر خلک د دین اعتقادي بنسټونه نه پېژني او د داسې افکارو څښتنان وي چې له دین څخه یې جلا کوي. موږ باید د عقیدې د سمون څخه پیل وکړو او خپل ولس او ملت پرې پوه کړو. د اسلامي عقیدې اساسات او بنسټونه د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې بیان شوي دي او دا هغه حقایق دي چې د زړه د تل څخه پرې باور او یقین او په ژبه اقرار کول اړین دي. له دې څخه پرته د نیکو اعمالو شتون له امکان نه وتلې خبره ده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.